سلامونه نیکې هیلې دوستانو د دې په هیله چې راته روغ جوړ اوسئ. نننۍ ویډیو د دې په باره کې ده چې څنګه کولی شو یوټیوب چینل جوړ کړو، د هغې څخه پیسې ترلاسه کړو، یوټیوب چینل څنګه مونیټایزیز کړو. نو د هر څه طریقې به په نننۍ ویډیو کې درته ښودل کېږي. له تاسو څخه یو خواهش دی، که چیرې زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ ځان سره. نو په ویډیو شروع کوو چې اول به راشئ یوټیوب ته، خپل یوټیوب به خلاص کړئ. کله چې خپل یوټیوب خلاص کړه نو دلته بیا راشئ، دا به ډیسکټاپ ته واړوي، دلته دغه درې لیکې دي، په دې باندې به کلیک کېکاږئ. دغه رنګه د ډیسکټاپ یې لیکلي، دا به ډیسکټاپ ته واوړي. وګورئ دغه رنګه به شي. د هغې نه وروسته بیا به راشئ دغه درې لیکو، دغه اس یا دلته یو ستاسو اکاونټ وي چې کوم چینل تاسو جوړ کړی یا هغه یوټیوب په نامه، نو دغه به خلاص کړئ. د کونج کې دغه بټن باندې به کېکاږئ کلیک، نو دلته راځي کریټ سټوډیو، په دې باندې به کلیک کېکاږئ. چینل جوړو، کله چې دغه رنګه صفحه راځي دلته به راشئ کریټ چینل، په دې باندې کلیک کېکاږو. چینل جوړو، کریټ چینل باندې مونږ کلیک کېکاږو. د هغې څخه وروسته نوم راځي، څه په نوم یې جوړې، مثلا زه یې جوړومه اسلامي زده کړه اسلامي زده کړه، دې په نامه جوړ کړو. دې به راشئ دلته کریټ باندې کېکاږئ کلیک. کار روان دی پې، والی ښه. کله چې دې باندې کلیک کېکاږه نو دغه رنګ به صفحه راځي. نو بیا وروسته بیا په همدې باندې بیا کلیک کېکاږئ. کریټ سټوډیو باندې بیا کلیک کېکاږئ. نو دلته چینل جوړېدونکی دی، نو دلته به راشئ چینل ته. دغې چینل کې زموږ ټول معلومات دي، د یوټیوب ټول معلومات په دې چینل کې پراته دي، څنګه مونیټایزیشن کېږي، څنګه ویریفای کېږي، دغه ټول په دغه چینل کې دي. کله چې چینل ته راشئ ګورئ، تاسو ګورئ بغیر له دغې نه دا اپلوډینګ د دې انیبل دی، او دغه انلیسټ اینډ پرایویټ ویډیو دغه انلیبل دی، نو ټول الیجیبل دي. نو اول به راشئ ویریفای ته، هر څه نه مخکې ویریفای دی، په دې ویریفای باندې به کلیک کېکاږئ. دغه رنګه د هغې نه وروسته به دلته سلیکټ کنټري کې هیواد به انتخاب کړئ. دغلته دلته به داسې هیواد چې کوم هیواد کې تاسو یاست هغه هیواد انتخاب کړئ، ځکه چې بیا دلته لاندې نمبر ورکوي، نو چې تاسو ته بیا هغه نمبر کوډ راشي په هغه نمبر باندې. دلته زه راځم افغانستان ته، دغه دی افغانستان، زه په افغانستان باندې کلیک کېکاږم. افغانستان دلته وایي چې د افغانستان خو دې ورکړه، نو خو دلته وایي چې هاو شوډ وی ډیلیوري د ویریفیکیشن کوډ یو، دغه ویریفیکیشن کوډ چې تا ته موږ څنګه درولیږو، ته دلته لیکلي کال می ویت ان اټومیټ وایس میسج یا ټیکس میسج ویت د ویریفیکیشن کوډ، په دې دویم باندې کلیک کېکاږو. دا تاسو لږ زوم کوم، په دغې دویم باندې به کلیک کېکاږئ. صحیح شو؟ دغه رنګه دلته به نمبر ورکړئ، زه یو نمبر ورکوم. کله چې دلته نمبر ورکړو نو دلته بیا په سبمیټ باندې کلیک کېکاږئ، نو دلته نمبر ورکوم او سبمیټ باندې کلیک کېکاږم. صحیح شو؟
کله چې سبمیټ باندې کلیک کیږي کنه دغه رنګ یو صفحه راځي دلته وایي چې انټر یور ډیجیټل ویریفیکیشن کوډ دا نه غواړي ګوره ماته کوډ رالی چې دغه دی دغه اولنې 15 دی ته ورکوم 15 دا زما کوډ دی چینل ګوره دلته وی کنګریچولیشن یور یوټیوب اکاونټ از ناو ویریفاید ستا دا یوټیوب چینل چې دی اکاونټ چې دا ویریفای شي په کنټینیو باندې کلیک کیږو ها د دې نه وروسته ګوره ویریفای شو اسلامي زده کړې په نوم چینل دی دا ویریفای شو د دې نه وروسته خو یو خبره په یاد ولرئ کله چې تاسو چینل جوړ کړو نو باید تاسو ویډیوګانې کاپي رایټ یعنې هغه ویډیوګانې ورنه کړئ کومې چې یوټیوب کې شته دي یا همداسې چا جوړ کړي باید نوې نوې ویډیوګانې تاسو جوړې کړئ که هغه د هر څه باره کې دلته ځکه دلته کاپي رایټ رالی ده نه نو بیا تاسو چینل بندوي د هغې نه وروسته بیا په اپلوډ ډیفالټ باندې کلیک کیږئ کله چې اپلوډ ډیفالټ باندې کلیک کیږئ نو دغه رنګ یو صفحه راځي دغه دا پبلیک صحیح دی یعنې دغه چاته وښودل شي ونه ښودل شي یعنې پرایویټ انلیسټ دی دغه ستا کوم دغه چې دی سبسکرایبر چې دی دغه پبلیک ها کټګوري چوز کټګوري د څه شي باره کې وه کټګوریانې دي دلته خو ډېر دی چوز کټګوري ده اټو کامیډي ده ایجوکیشن دی انټرمنټ د زموږ ایجوکیشن سره کار دی که اسلامي زده کړه ده دلته وایي لیسنس باندې کلیک کیږو دې سره به کار نه لرئ دلته ټایټل د څه باره کې و چینل د څه باره کې جوړ شوی و نو هغه به ورکړئ مثلا ما چینل جوړ کړی د اسلامي زده کړې په نوم صحیح شو ډسکرپشن کې به څه ورکوئ دا اسلامي زده کړې دپاره یو ډسکرپشن جوړوو مثلا داسې ویل کېږي چې دغه اسلامي زده کړې معلومات د څه په باره کې دي اسلامي زده کړه خو معلومات د څه په باره کې دي هغه ټول معلومات کوم چې د اسلامي زده کړې دي هغه دلته ورکول کېږي ډسکرپشن کې چې دغه اسلامي زده کړې معلومات ما جوړ کړی د دې په خاطر هغه دلته په ډسکرپشن کې ورکوم ها ټیک سره به کار نه لرئ د هغې سره هم کار نه لرئ دلته وی الو دغه ګوره الو کمنټس کمنټ دې ما کوم څوک چې زما په ویډیو باندې کمنټ کوي هغه ما ته وښودل شي نه دا که چېرته ټیک مارک وښودل شي که چېرته ټیک مارک نه ښودل کېږي نو دا ټیک مارک صحیح دی ښودل کېږي نور به ګوتې نه وهئ ښکته به راشئ دلته به راشئ نو دلته وایي سلیکټ وان دې کې یو انتخاب کړه بس دې کې دغه لومړنی انتخاب کړه نورو سره کار مه لرئ صحیح شو د هغې نه وروسته به په برانډینګ باندې کلیک کیږئ دغه لاندې چې ورسې دی دا برانډینګ په دې باندې به کلیک کیږئ وبخئ اول ته راځو ها برانډینګ مو شو دلته اوس وایي ایډ واټر مارک باندې کلیک کیږئ سیو واټر مارک دغه واټر مارک د دې دپاره دی چې څنګه دغه سبسکرایب چې خیل دې کړی یو کونج کې لیکلي چې سبسکرایب دغه څنګه راوستل دي داسې علامه سبسکرایب په ځای که داسې علامه او که نه سبسکرایب تاسو په خپله راولئ نو موږ سبسکرایب په خپله راولو ویډیو لږ سکایپ کوم چې هلته سبسکرایب تصویر راولم یا هغه شانتې ونه شوله نو بیا به داسې چلو کوي ګوره هم دلته به راشي کروم ته کله چې کروم ته رالی نو دلته به ولیکئ سبسکرایب به ولیکئ سبسکرایب چې ولیکه دلته به ایمیج ته راشي ایمیج ته رالي ویډیو به لږ اوږدېږي مکمل ویډیو ده انشاءالله
کوم سبسکرایب ستاسو پکار دی دا پکار دی دا پکار دی دا پکار دی هر یو چې پکار وي یاره ته ورته وایې چې زما دغه پکار دی دغه دغه پکار دی ها نو دغه تصویر نو دغه به ځان سره سیو کړئ کله چې دغه ځان سره سیو کړه د دې نه وروسته به راشئ خپل یوټیوب ته به راشئ نو دلته به دلته به دغه ځای ته راشئ دا کروم یې لیکلی دی کروم بیا بل ته راشئ کروم ته چې کله راغلئ دلته به تصویر وګورئ فایل ته راځو فایل نه وروسته سبسکرایب ته راځو کله چې سبسکرایب باندې کلیک کړو نو دلته سیو ته راځو ها دلته به راشئ دغه چوز فایل په دې باندې به کلیک کېږئ کله چې په دې کلیک کړو دلته فایل ته به راشئ کله چې فایل ته راغلئ دلته موږ هغه تصویر ډاونلوډ کړی و دلته به راشئ دغه سبسکرایب په دې باندې به کلیک کېږئ صحیح شو اوپن به یې کړئ دلته بیا راشئ سیو به یې کړئ سیو باندې به کلیک کېږئ و خپل نیټ لږ کمزوری دی ګوره دغه رنګه نشان به راځي یعنې سبسکرایب دغه رنګه نشان به راځي دلته اوس راځي ډسپلی ټایم دی ډسپلی ټایم دی کسټم سټارټ ټایم کله چې شروع کېږي په دغه ټایم کې دې وښودل شي بیا دې ونه ښودل شي نه صحیح ده انټایر ویډیو کله چې ویډیو شروع کېږي دغه ټایم کې دې وښودل شي اینډ اف د ویډیو د ویډیو تر اخره پورې باید وښودل شي دلته راځو اینډ اف د ویډیو په دې باندې کلیک کېږو دلته بیا اپډیټ راځو کله چې په دې کلیک کېږو وخت به لږ نیسي نیټ کمزوری دی ها د هغې څخه وروسته به په اډوانس باندې کلیک کېږئ کله چې په اډوانس باندې کلیک کېږو نو دلته اوس افغانستان ګور راسره افغانستان نغلی افغانستان نه انتخابول یو ملک انتخابول ځکه هلته بیا زموږ مونیټایزیشن چې دی هغه بیا کار نه کوي مثلا ګوره دلته تاسو ته زه مونیټایزیشن ښیم زما سټیټس ان فیچر باندې کلیک کېږم ګوره دلته اوس وایي د یوټیوب پارټنر پروګرام از currently not available in your country دغه وایي ستاسو په هیواد کې چې دی د مونیټایزیشن چې دی کار نه کوي نو په دې خاطر موږ دلته د ملک چې دی چینجوو ورته یعنې بل ملک ورته انتخابوو دلته به راشئ اډوانس باندې به کلیک کېږئ صحیح شو ها اوس دلته ملک ته به راشئ ملک ته مثلا موږ انتخابوو دلته ګورو هر یو ملک چې زه انتخابوم انډیا مې انتخاب کړه دا چینل کیورډ چینل څه ورکړي اسلامي زده کړه اسلامي زده کړه ها دې باره کې دي نور به ګوتې نه وهئ راسن به لاندې لاړ شئ دلته راشئ سیو باندې به کلیک کېږئ انډیا دا هر څه وشو اوس راځو مونیټایزیشن باندې کلیک کېږو بیا هم لږ مشکل دی ولې ګورو
ها دلته مونږ سیو پرې خوشته ونه ځکه دلته نه راته سیو باندې به کلیک کېکاږه کله چې په سیو باندې کلیک کېکاږه دلته به چینل ته راشي د هغې نه وروسته اوس په نوټایزیشن ته راځي ګوره انیبل شو مخکې نو راغلی او هلته لیکلي چې تاسو هېواد کې دا کار نه کوي نو موږ ته انډیا انتخاب کړل نو اوس مونټایزیشن چې کار وکړو دلته په انیبل باندې کلیک کېکاږئ کله چې په انیبل باندې کلیک کېکاږه مهم دغه پوینټ دی دلته سټارټ پر شروع باندې کلیک کېکاږئ چې کومه طریقه هم دغه طریقه کوئ که خیر نه پوهېدلی په انګلیش باندې دلته راځي دغه رنګه سټارټ باندې به کلیک کېکاږئ د هغې وروسته بیا دغه ایډ ساین اپ فار ایډسنس سره به دغه کلیک یو ځای کړئ ایډسنس اکاونټ دې دپاره جوړېږي بیا سیټ مونیټایزیشن پرفارمنس دی بیا دلته مهم دغه پوینټ دی بیا تاسو باید په یو میاشت کې 4,000 ګنټې چې دی دا برابر کړئ چې تاسو ویډیوګانې باید وکتل شي په 12 میاشتو کې وبخئ یعنې په یو کال کې او یعنې ګوره پریوس 12 منت او 1000 سبسکرایبره تاسو باید برابر کړئ انشاءالله د دې ویډیوګانو ته هم ښیم چې څنګه دغه 4,000 واچه او 1000 سبسکرایبر دا برابریږي د دې طریقه هم درته انشاءالله زر ښیم خو دا د دې مهم چې دی همدغه مونیټایزیشن وکړه دا ځکه اوس کار نه کوي ما سره چینل مې نه جوړ کړی ویډیو مې نه ده اپلوډ کړی کله چې ویډیو اپلوډ کړه بیا دغه اپشن چې دی دا ټولې کار کوي اوس کار نه کوي ګوره زه سټارټ کوم کلیک کېکاږم هېڅ کار نه کوي ګوره کار یې اوس وکړو کله چې کار وکړو دلته به راشي دغه 3 ټیک مارک څه دي په دې باندې به کلیک کېکاږئ ګوره یو دغه صحیح شو له دې نه وروسته به په اکسپټ باندې کلیک کېکاږئ اکسپټ په دې باندې به کلیک کېکاږئ انتظار به ته کوئ نیټ کمزوری دی مخکې سره اوس شنه شول اوس ساین اپ فار ایډسنس سره به دا کنیکټ څنګه ایډسنس نیکسټ باندې به کلیک کېږئ دلته به راشي بیا په نیکسټ باندې کلیک کېکاږئ اسلامي زده کړه دلته به راشي سلیکټ کنټري ته به راشي هېواد به انتخاب کړئ افغانستان کله چې افغانستان انتخاب کړو ته به لاندې راشي چې به راشي راسن I have read and accept the agreement ستاسو ته موږ دغه نو بیا ورته په کریټ اکاونټ باندې به کلیک کېکاږئ د دې نه وروسته به دا ایډسنس سره کنیکټ شي صبر راکوئ انتظار ویډیو به اوږدېږي مکمل ویډیو ده یوټیوب د چینل ګیټ سټارټ باندې به کلیک کېکاږئ ایډسنس سره چې دا کنیکټ کړو او څنګه کنیکټ کېږي اکثر کم په دې کې ده دلته به انډیویژوال دلته به ادرس ورکړئ کله چې ایډسنس سره کنیکټ کوئ دلته بیا تاسو ته پین کوډ راځي د دې دپاره یوټیوب چینل دپاره جوړولو دپاره د ایډسنس یو کوډ راځي تاسو ته د سویس نه نو دلته به هغه طریقه ورکړئ ټوله طریقه راته ښیم په دغه کې ایډرس لاین ته به کوم ځای کې اوسېږي مثلا زه اوسېږم په ایډرس لاین افغانستان افغانستان کې او بیا ننګرهار دا ورکې ایډرس لاین ټو ورکې نه ورکې هېڅ خبره نشته دی دا هم ننګرهار که یو خبره دی دا دویم لاین ایډرس لاین چې د ورکې ورکه سیټي ننګرهار دی جلال آباد ته وبخئ جلال آباد پوسټل کوډ یې د جلال آباد چې دی 26 یو دی
فون نمبر آپشنل دی ورکې نه ورکې نو سبمیټ باندې به کلیک کېږي. انتظار به کوم. ها د ایډسنس سره کنیکټ شو ته به کوډ راځي بیا دلته سیټ مونیټایزیشن باندې به کلیک کېږي. بیا دغه دریم سیټ مونیټایزیشن باندې به کلیک کېږي. سیو به کوي دا به صرف سیو کوي. دغه درېونه وشو. دغه څلورم چې دی دا چې کله ستاسو وګوره سره نښه پرې راغلې د دریو شنه به دي یعنې هغه درې وشولي دغه درې او دا څلورم ونه شو. دا په دې معنی چې کله ستاسو 4000 ګنټې برابرې کړلې په 12 میاشتو کې او 1000 سبسکرایب برابر کړو نو دا اټومیټیکلی چې دا بیا کېږي او ستاسو په هر ویډیو باندې به اعلانات راځي په هغې باندې بیا تاسو ته پیسې درکوي. نو دلته تاسو ته دا هم ښایي ګنټې ښایي چې تاسو څومره ګنټې ویډیو کړې ده دا هم ته ښایي سبسکرایبر هم ته ښایي. نو دغه ویډیو د یوټیوب چینل مباره کې او نور پکې خاص څه نشته دی. نو که تاسو بیا هم کومه پوښتنه پیشنهاد لرئ نو په کمنټ کې راته ولیکئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.